سلامونه د ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو راځي چې وخاندو خبرونه د خبرونه مو ځانګړې کړې د ملي پارک نورستان ته د ملي پارک نورستان په مرکز پارون کې او دلته به د خلکو نه پوښتنې کوو ګورو چې څوک مو پوښتنې سمې ځوابوي لیدونکو دا چې یو دوه ځوانان مې ترڅنګ ناستي د دوی نه پوښتنه کوم وروره ستړی مه شې او که راته ووایې چې نوم دې څه دی مننه خیر اوسې په خیر راغلی نوم مې ذبیح الله صافی دی او د نورستان د لوړو زده کړو محصل یم ماشاءالله محصل یې کوم ولایت نه راغلی نورستان ولایت ته زده کړو پسې د کونړ ولایت د رپیج ولسوالۍ څخه راغلی دلته زده کړو ته بیا خو ډېر نږدې دی سره څنګ کې پروت دی وروره که ته راته ووایې چې نوم دې څه دی او د کوم ځای نه راغلی دلته په خیر راغلی ستړي مه شئ ورور نوم مې عطاالله محمدي دی زه هم د کونړ ولایت یم دلته محصل یم ډېر ښه زه موږ سره چې دی یو دوه برخې دي یو تیزه جمله پوښتو یو ذهني پوښتنه پوښتو که نه نو ته به راته ذهني پوښتنه داسې وایې که نه وایې چې هغه څه شی دی چې دوه ځلې انسان ته پرې هسې ورکول کېږي او درېیم ځل بیا په پیسو اخلي هغه څه شی دی چې دوه ځلې انسان ته مفته ورکول کېږي پرې او بیا به اخلي بیا به درېیم ځل په پیسو اخلي دا اوس چې وروره الافي وروره که ته لږ رانږدې شي نو ډېره به ښه دا کیمره باندې هم ښه راواخلي او ته به راته تیزه جمله داسې ووایې چې 8,800 روپۍ 8 پیسې دا به اته انې دا به راته 5 پیره زر زر وې 8,800 روپۍ 8 پیسې اته انې 8,800 روپۍ 8 پیسې اته انې زر 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 8,800 8 پیسې ډېره مننه لیدونکو دا چې یو درې ځوانان مې ترڅنګ ناستي د دوی نه پوښتنه کوم وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی نوم مې طارق دی او د خاص کونړ اوسېدونکی یم او وروره ته زه هم د کونړ اوسېدونکی یم نوم مې هدایت الله دی د کونړ ولایت اوسېدونکی کونړ ولایت اوسېدونکی دلته درس دپاره راغلی کار دپاره راغلی څنګه راغلی دلته نه دلته کار کوو ساعتونو دوکان هم دی ښه دوکان دی شیونه خو ګران نه خرڅوي نه ولې ګران خرڅوو خلک ډېر شکایت کوي نورستان کې ډېره ګراني ده ولې نه ګراني خو نشته دی چې څه ریټ بازار کې نور څوک خرڅوي نو هغه ریټ موږ کوو ښه یو پوښتنه نه کومه جواب یې راکړي ولې نه ښه وی چې د سیند منځ کې د 2,000 روپو لوټ پروت دی که نه نو دا به ته څنګه راخلي د سیند منځ کې 2,000 روپو لوټ پروت دي دا 2,000 روپو لوټ کوم ځای کې ډېر ښه ته لږ رانږدې شه وروره ته به راته دا ووایې که نه چې 8,800 روپۍ 8 پیسې اته انې دا به راته 5 پیره زر زر وې څنګه 8,800 روپۍ 8 پیسې اته انې 8,800 پیسې او 8 روپۍ 8 روپۍ دا خو صفر سره زر دی ته به راته 5 پیره زر زر وې دا نو دا چې ما ویلی شو دلته څه کول والله دا ویلی شو نو چېرته کاناډا له تللې که څنګه د اروپا کې ناستم زه ډېره مننه لیدونکو دا چې ډېر محصلین راغلي دي او په مرکز کې په چوک کې ناستي نو د دوی نه پوښتنه کوو وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی نوم مې رازق الله دی د کونړ ولایت د غازي آباد ولسوالۍ اوسېدونکی ښه وروره که ته لږ رانږدې شې ستا نوم څه دی او ته د کوم ځای اوسېدونکی نوم مې فهیم الله دی او د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکی ښه وروره که ته راته ووایې که نه پوښتنه به نه داسې وکړم وایي هغه څه شی دی چې موږ خپل منزل ته رسوي خو هغه شی په هماغه خپل ځای ولاړ موږ خپل منزل ته رسوي خو هغه شی په خپل ځای ولاړ دا دی کې بس څه نشو ویلی ته لږ رانږدې شه ته به راته دا 4 پیره وایې 8,800 روپۍ 8 پیسې اته انې 8,800 روپۍ 8 پیسې 8,800 روپۍ 8 پیسې لږ زر زر بیا راته وایې که نه دا میب کې مه کوه 8,800
لیدونکو دا چې محصلین یو دوه کسان ډېر په دغه راوستل چې دوی به ستاسو پوښتنې حتما ځوابوي نو د دوی نه پوښتنه کوو وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی نوم مې یحیی ځواک دی د کونړ ولایت د ریفیج ولسوالۍ اوسېدونکی یم ډېر ښه زما نوم فضل الله سلطان زی د کونړ ولایت مرکز اسداباد اوسېدونکی ښه ماشاءالله ما که ته د نورستان یې ښه اسداباد یې ته نه پوښتنه داسې کوو ته به راته ووایې که نه چې هغه څه شی دی چې انسان ته 2 ځل پرې هسې ورکول کېږي او په درېیم ځل به یې په پیسو اخلي 2 ځل فري ورکول کېږي او درېیم ځل به یې په پیسو اخلي مطلب څلورم ځل یې ته شي اخیستلی ښه یاره څه به ووایم نه زه لږ راته وخانده د یو بل ورونه دغه کوو ته به راته تیزه جمله داسې ووایې که نه 8800 روپۍ 8 پیسې 8 انې ته بیا وی 8800 روپۍ 8 پیسې 8 انې 5 پیره به زر زر وي 8808 پیسې 8 انې روپۍ 8808 پیسې 8 انې ته دا جمله وی 8800 روپۍ 8 پیسې 8 انې 8808 روپۍ 8 پیسې 8 انې 8808 روپۍ 8 پیسې 8 انې 8808 روپۍ 8 پیسې 8 انې دومره اوبه وڅکلې دې منځ کې چې ډېره مننه هو پوره شو په دې هیله چې په نورستان ولایت کې مو زموږ خپرونه خوښه شوې وي د ناسو نور ښکلو خپرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بل خپرونې موږ له راکړئ اجازت د خدای په امان